افغان انجینر صاحبانو وروڼو درنو او ټولو افغانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې ما په خپل چینل کې په پښتو ژبه باندې د انجینرانو دپاره د خصوصا د افغان انجینرانو دپاره یا هر هغه څوک په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي په پښتو ژبه خبرې کوي او زما د خپلې تجربې له مخې چې زه خپله انجینر یم، په انجینرۍ کې کار کوم، د انجینرۍ په بخش کې خپله په یو کمپنۍ کې کار کوم. نو د هغه تجربو له مخې ما د براورد یا لومړۍ ویډیو مې ما خپره کړه په خپل یوټیوب چینل کې چې هغه وه څوک څنګه په اماراتو کې یوه کمپني یا یو څوک څنګه کار اخیستلی شي او پروژه اخیستلی شي، له کومه ځای څخه اخلي او څنګه یې تسلیموي یا یې سرته رسوي. په هغې باره کې ما لومړۍ ویډیو خپره کړه. دویمه وه زموږ براورد یا DOQ یا موږ ته ټینډر وایي، ټینډر په انګلیسي کې ورته وایي. ټینډر څنګه سپارو یا څنګه یې حسابي کوو یا موږ یوه پروژه مکمله په ساده لهجه کې ووایو، ساده الفاظو کې څنګه یوه پروژه پوره حسابوو او بالاخره قیمت ګذاري ورباندې کوو، سپارو یې هغه ته چا سره چې د پروژه ده هغه ممکن کولی شي چې ډایرکټ کلاینټ سره وي، کنسلټنټ سره وي، د چا په له لارې سیکنډ هینډ دغسې په کومه طریقه چې مقصد تاسو یو پروژه تاسو ته راغلې ده په هغې باندې قیمت ګذاري کوئ، حسابي ورباندې کوئ. نو لومړۍ ویډیو کې ما خپره کړه که څه هم لږه اوږده وه. ډېرو دوستانو د اعتراض په ډول به یې ووایم اعتراض کړی و چې ویډیو ډېره اوږده وه، که ته یې وړه کړې نو لا به خوندوره وي او ښه به وي. نو په دې خاطر ما د کانکریټ برخه مکمله تاسو په ډېره ویډیو کې کتلی شئ، زه به هغې باندې وخت نه نیسم. موږ راځو دوهم بخش دی د براورد دوهمه ویډیو کې موږ صرف ویډیو چې د دروازې او کړکۍ درته ښیي هغه څنګه حسابوي. دغه شیټ چې موږ د اکسل شیټ برابر کړی دی، په دې کې فایل دی، په دې کې مختلف شیټونه دي، په هغې کې د کانکریټ برخه ده، د دروازو کړکیو برخه ده، د فینیشینګ برخه ده او قیمت ګذاري برخه ده، د سټیل حسابي برخه ده او کله چې بالاخره ته بانک ته یو پروژه سپارې د بانک په باره کې څنګه به د پروژې سپارو، په دې کې په لومړۍ ویډیو کې په دې باره کې معلومات شته، کتلی شئ. نو دغه پروژه چې همداشیبه ما تقریبا یو ساعت مخکې حساب کړل او نرخ مې ورته وسپارله کنسلټنټ ته البته. نو همدې پروژې باندې به کار وکړو ځکه همداشیبه تازه ده راته. نو په دې کې دروازې او کړکۍ څنګه حسابوو. مثلا دا زموږ سره پروژه ده، همدا پروژه وه. زه لومړی دغه نقشه خلاصوم. ته به څه کوې، هغه به راواخلې، داسې به نقشه خلاصه کړې، نقشه به راواخلې، تا سره به یې دغسې هارډ کاپي در سره وي، داسې هارډ کاپي به یې در سره وي. هارډ کاپي کې به داسې مثلا لومړی به راواخلې د ګراوند فلور به راواخلې، لکه څنګه چې ما بخښئ سټیپلر ورباندې ډېر غلط ولګولی، ځکه دواړو اړخو ته مې ولګولو. دغسې به نو زه یې درته په هغه کې بېله ښیم، په سکرین کې بېله ښیم او تاسو به که ویډیو کې کتلی شئ. دلته 1 2 3 د ګراوند فلور، فرست فلور او څومره په دې ویله کې چې ساختمانونه دي د هغې حسابي به وکړي، د دروازو او کړکۍ څنګه. مثلا لومړی خو به تا ته دغه پته لګېدلي چې په دغه ویله کې کوم شیان موجود دي، هغه یې درته ښیي دا لیجنډ په نوم سره. دا لیجنډ کې تا ته پته لګېږي ګراوند فلور ده د ویلې، فرست فلور ده او روف فلور یې دی موجود دی، په همدې کې د بجلۍ کوټه موجوده ده. نور څه پکې نشته. دلته کیدای شي چې ایکسټرنل مجلس پکې وي، ایکسټرنل کچن پکې وي. نو موږ سره صرف تنها ویله ده او د هغې لیاوټ په دا شکل دی. په دې کې دا ویله ده او دا ترتیب یې پاستو دي، بل رقم دغه ګرین ایریا ده. نو دا مکمل دا لیاوټ کې معلومېږي. ښه موږ راځو خپل اصلي پوینټ ته. په دې کې مثلا دغه موږ سره به پرنټ را سره وي، دغه نقشه به پرنټ را سره وي. په دې کې به څه کوې، تا سره به هارډ کاپي کوې. کله چې تا سره هارډ کاپي ده، لکه څنګه چې ما تاسو ته وښوده، زه دغه سټیپلر لرې کوم،
چې لږ ساده شي دا کاري. نو زه هڅه کوم چې دغه ویډیو رانه ډېره اوږده نه شي، خو بیا هم د دې سره څنګ کې ماته دا هم خوند راکوي چې زه تشریح لږه ډېر ورباندې وکړم. نو تر څو تاسو مکمله توګه پوه شئ، نو دغه سټیپلر ما ایسته کړه په دې خاطر چې دغه نقشه مکمل وکړم چې ډېره ښکایسته ښکاري. دغسې هارډ کاپي به در سره وي، عموما په چې کې په A3 سایز کې به وي. نو دا د راخیسته مثلا دا د همدغه شیټ تاسو ته اوس هم د کرسر ګورئ یا ماوس ګورئ، دغه شیټ کاپي ده، دغه ځای خالي دی. په دې ځای کې زه څنګه کوم، ګوره زه ډېر ټیپیکل تاسو ته ښیم، تاسو به مکمل بیا وروسته تاسو پوره کوئ هغه سره. مثلا دا D1 دی، دروازې زه لومړی دروازې شمارم، تاسو به د نقشه راواخلئ، دې کې به D1 دی، D2 دی، مثلا دلته چېرته ده دا D2 ده، D3 ده، D4 ده او D5 د کوټو والا دي یا د اتاقونو والا، D6 د حمامونو والا دروازې دي. دا د D ګانو ته نومونه ورکړي دي. دا نومونه بیا وروسته په هغه کې به یې تاسو وګورئ، په سپیسیفیکیشن چې درته ورکړي دي هغې سره څنګ کې په هغې کې بیا نرخ معلوم دی چې D1 څومره دي. تاسو به څه کوئ، زه مثلا ټکس راواخلم، مثلا ما دلته ټکس راواخلو، تاسو سره به پنسل در سره وي، مثلا هغې کې به لیکئ چې D1 مساوي څو سره ده، مساوي یوه دروازه ده. په همدې ترتیب سره D2 مساوي څو دروازې دي، مثلا دلته به یې ګڼئ. څه به کوئ، اول به D2 مثلا زه دلته راخلم چې یوه دروازه ده. ښه، ته به هغه به څه کوئ، اول به کوئ څه چې کله دې چې دروازه ستا د اسانۍ د کار دپاره، مثلا زه که دلته لاین را اخلم، ما دروازه لومړی انتخاب کړه، زه د هغې باندې داسې کراس کوم چې دا یې D1 F8 به بند کړو. دا یې D1 لاړله یوه، زه نور ګورم شته که نشته، مثلا بیا ځمه D2 ته، دا یوه دوې درې شته که نشته، بیا ځمه D3 ته، یوه شته نورې نشته. په همدې ترتیب سره ما چې دلته D1 ولیکله، D2 لیکم، D3 لیکم، D4 همدغه ترتیب سره تعداد لیکم، او دا سره دلته ما سره پنسل را سره دی، په هغې ترتیب سره زه د کامرې ته درته ښیم دغسې. نو په همدې ترتیب سره ډیګانې دي چې د ولیکلې، په همدې ترتیب سره به بیا وروسته کړکیو پسې راشئ. W1 ده دلته، W2 دی دلته، W4 ده، 9 ده، 4 ده، 9 ده او شپږ ده، 5 ده. په همدې ترتیب سره څنګه چې موږ دغه دروازې ولیکلې، زه روټیټ کړم، F8 به ورته ووایو چې سیده روټیټ شي. نو دا مثلا څنګه چې ما دا D1 D2 ولیکلې، D1 یوه دانه، D2 دوه دانې دي، D3 څو دي، D4 څو، D5 څو دي. په همدې ترتیب سره به ولیکې وبه لیکې چې W1 څو ده، مثلا مساوي کېږي یوه دانه ده، مثلا W2 همدلته زموږ سره پروژه کې چې را سره دی مثلا 5 دانې دي. په همدې ترتیب سره وبښئ دلته ما D2 ته نوم ورنه کړ، D2 په همدې شکل سره به تاسو ځئ چې D1 D2 W1 W2 W3 W4 په دې نقشه کې یا په دې فلور کې، دا چې ګراوند فلور دی یا د ځمکې مخ چت دی، په دې کې څو دروازې څو کړکۍ دي. دا چې کله دلته ولیکلې، نو ته به لاړ شې شیټ دی دغلته، مثلا D1 یوه ده، W1 یوه ده، W2 دوه دي، 5 دي، W3 په دې فلور کې نشته، 6 دي،
دوه دي یوه ده پنځه دي په همدې ترتیب سره دا به ولیکئ. بیا مثلا په لومړی په چت کې دا دور الارض یا ګراوند فلور دی، په همدې ترتیب سره به ګراوند فلور کې دروازې دي، D1 یوه ده، D2 یوه ده، D3 یوه ده، D4 دوه دي، D5 څلور دي، په همدې ترتیب سره داسې به لاړ شي. بیا به دا ګراوند فلور و، دا به لاړ شي بیا فرست فلور ته. فرست فلور کې به هم همدغسې ترتیب وکړي، دغسې ترتیب به دا فرست فلور شو ګوره، یا دوهم چت، په هغې کې به هم همدا ترتیب وکړي. په دې ساحه کې به W1 W2 څو پورې چې پکې موجودې اوسېږي، D1 خو عموما د خارجي دروازه وي یا د مین دروازه وي، هغه نو سیکنډ فلور کې نشي کېدلی، هغه به فرست فلور کې نشي کېدلی، هغه به ګراوند فلور کې موجوده اوسېږي، ځکه هغه د کور ته د ننوتلو لومړی یا مین ګیټ وي. نو بیا عموما په پاس چت کې به چې وي عموما د کوټو یا د اتاقونو دروازې به وي او د حمامونو دروازې به وي. نو په د هغې نمبر بیا وروستنی نمبر وي عموما که نه D4 5 دغسې 6 دغسې نمبر وي. په دې ساحه کې به یې ولیکئ په ترتیب سره، را به شئ فرست فلور ته په اکسل شیټ کې، په هغه دلته به یې واچوئ. دې څخه وروسته اول زه په دروازو باندې خبرې کوم، په کړکیو باندې خبرې کوم. دا د کړکیو ساحه ده، په دې کې چې کله دا تعدادونه واچول چې څو دانې دي، دغه سایزونه کوم ځای څخه را اخلي، دا دوی په دې نقشه کې معماري نقشه چې ورته وایي یا ارکیټیکچرل نقشه، په هغې کې دا ډیټیل موجود وي، عموما موجود وي. ځینې نقشو کې که ته نه موجود بیا به دغسې الیویشن نه به یې را اخلي، دا الیویشن مثلا 2 دی، الیویشن 1 ده، له دې څخه به یې را اخلي. څنګه یې را اخلي؟ که تا سره اټوکاډ خو ډېر ساده ده، جګوالی او لنډوالی را واخله، دروازې دي کړکۍ دي، ډېره ساده ډول سره یې را اخیستی شي. که چېرته اټوکاډ نقشه نه وه، PDF نقشه وه، په PDF کې نو خپله آیډیا لګوه چې مثلا دا څومره دی، ته سکیل استعمالولی شي، کوم سکیل دغه سکیل چې سکیل استعمال به انشاءالله تاسو ته معلوم وي، انجینر صاحبان یاستئ، دغه سکیل استعمالولی شي چې مثلا یو سایز څومره دی، دغه کوم سایز چې نه دی معلوم دلې مخکې دا څومره کېدلی شي، چې بیا وروسته پکې د تناسب څخه کار واخلي. په همدې رنګه په PDF کې یو آپشن راځي ټولز کې، په ټولز کې دغه ټولز ته چې لاړ شئ، په دې کې میجرینګز، دغه میجرینګ کې ډسټنس، پیریمیټر او ایریا دا هم معلومولی شئ په دې سره. نو تاسو به دلته هم داسې نه کوئ چې مستقیما همدا راواخلئ ټولز نه، دلته میجرینګ ټولز کې خبره بل خواته روانه ده، لاړه نه شي رانه اوږدېږي. دا ډسټنس چې راواخیسته، دلته چې کله ډسټنس رااخیسته نو دا ته داسې مه کوه چې مستقیما د حتما د خامخا همدا دي، ځکه ګوره دا 3.29 دي د دغه ځای څخه، او دا تنها 15.2 دی. دلته هم ته سکیل باید استفاده کوي چې مثلا 3 په همدغه لین سره له دغه ځای څخه دغه ځای پورې چې تا هغه راواخیسته، مثلا دا 2 ده، 2 انچي ده، 15.2 د 2 سره برابر دی. که چېرته ما ته کوم یو سایز نه وي راکړل شوی، مثلا دغه ځای تر دغه ځای پورې، هغه به څو سره برابر وي، بیا هم تناسب څخه استفاده وکړه او د PDF څخه هم ته اندازهګیري کولی شي. نو ښه، لومړی مهمه خبره چې ده چې موږ دلته موږ ته ډیټیل راکړل شوي دي. ګوره دا W1 ده، جګوالی 2 متره او لنډوالی 1 متر، W2 څومره ده، جګوالی 2.8 متره او لنډوالی 80 سانتي دی. په همدې ترتیب سره W3 څو ده، W4 5 6 7 داسې به تاسو ته جدول درکړل شوی وي، رسمي به درکړل شوي، له هغې څخه به یې دلته اندازه واخلئ. W1 څو ده 2.1، W2 څو ده 2.8 and 0.8 یا 2 متره 80 سانتي او 80 سانتي باندې. او عموما کوشش وکړئ چې وبخئ زه لږ زکام هم یم سره، عموما زه زکام وم، نو 2.8 په 8 عموما فکر او کوشش وکړئ چې تاسو اندازې په متر کې ولیکئ. دا ګوره 2.8 په متر کې لیکل شوي دي. نو په دې ترتیب سره به که چېرته دا د فرست ګراوند فلور ده، دا د فرست فلور او دا د روف فلور دی، کوم شیان چې پکې موجود دي اندازې، خو اکسل شیټ دی، تاسو په خپل هم دا استعمالولی شئ چې نو W1 چې دلته مساوي ده دلته به هم مساوي ده، بس دلته مساوي اکسل دی، دلته دا خانه دې سره مساوي کړه، برنخنۍ سره مساوي کړه،
همدې ترتیب سره په ښکته پکې لاړ شه او ټولې خانې یو بل سره مساوي کړه. صرف دلته تعداد بدلیږي، دغه سایزونه له دغه ځای څخه هغه ځای ته کاپي کېږي، له دغه ځای څخه هغه ځای ته کاپي کېږي. نو دا خو به حتما تاسو زده یئ چې اکسل څنګه استعمالیږي. دا برخه شوه د کړکیو برخه. د دروازو برخه کې چې دي دروازې دي تعداد معلوم دی. لومړی یوه دروازه D1 څو ده، D2 3 4 څو، دا مقصد مکمل تعداد معلوم دی. موږ یې نرخ همدلته یې نرخ اچو. ګوره سعر یا نرخ یا قیمت یې څونه دی، 4000 2000 3000 1800 دا د کوم ځای څخه راخیستل شوي. یوه خبره بله که تاسو دغه ځای وکته او تاسو کنفیوز شو چې یاره دغه تشریح نه کړو چې د ابواب تیک ابواب قبض څنګه وي. ابواب تیک هغه دروازې دي چې موږ یې طول او عرض اچوو. قیمت یې موږ ته په کوم دروازو په هغه باندې راکړی دی، په متر مربع باندې راکړی دی. نو موږ دلته اچوو. دا تاسو خپله بدلولی شئ. D1 دی، D1 کولی شئ، هر نوم ورکولی شئ. تعداد یې څومره دی، طول او عرض یې څومره دی، مساحت دلته راغی. دلته مساحت ټوټل مساحت بیا دلته جمع کېږي او بیا بیرته ځي مکمل دلته چېرته راځي، دغه سیکشن ته راځي. دلته بیا قیمت ورکړه. کومه برخه چې د قیمت ګزارۍ مین د قیمت ګزارۍ برخه ده. دې برخې ته به بیا بیرته اخر کې راشو. کومه ویډیو څلورمه راځي، پنځم سیکشن دی به راځي، په هغې کې به بیا ورباندې دې باندې هم تشریح وکړو. ښه، نو دروازو قیمت څنګه راخلی؟ دا مثلا زه د دغې ویله زموږ ویله دا کوم ځای کې موجوده ده، دلته په دې کې موږ د جدول مواد په نوم یا د موادو جدول چې کوم دی په هغې کې نرخونه نقل شوي دي. دا مثلا د ارکال استشاري جدول مواد موږ ته نقل شوی دی. په دې کې D1 قیمت یې راکړی 4000، D7 قیمت یې راکړی 3000، D2 او 3 2000 ده او 3 1800 ده. وبخښئ 2 1800 ده، 3 2000 ده. نو دغه قیمت ګزارۍ موږ له دغه ځای څخه اچولي دي. پوه شوئ؟ د دغه ځای څخه موږ دغه قیمت ګزارۍ اچولي دي. نو په دې ترتیب سره په ګراوند فلور کې، فرست فلور کې او څومره شیان چې موږ سره بلډینګونه یا ساختمانونه چې په دغه یوه ویله کې یا یوه پروژه کې موجودې دي د هغې په همدې ترتیب اچوو. په دې سیکشن کې موږ د W او D سیکشن یا د دروازې او کړکیو په سیکشن کې 4 شیان حسابوو. کړکۍ، دروازې، دلته راځو. دا کیچن دی. د کیچن یا د مطبخ المریګانې او ډریس روم د کالیو المریګانې دا څنګه معلوموو؟ دا ټول طول دی. دا چې طول را اخیستل کېږي. څنګه ځو؟ دغه ځای کې معماري نقشې ته ځو یا ارکیټیکچر نقشې ته ځو. دلته زموږ دا مثلا ګراوند فلور دی، په دې کې زموږ کیچن دا دی. سمه ده؟ یو خبره ته متوجه اوسئ، همیشه سټانډرډ سایز د المریګانو چې دی هغه که د مطبخونو دی او که د کالیو دی هغه څه شی دی، سایز دی پنډوالی یا عرض یې څه شی دی 80 سنتۍ دی. نو د هغې یادونه مې ځکه وکړه چې اوس به تاسو ته پته ولګي. دا مثلا طول یې 6 متره ده. اوس 6 متره له دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې دی. دلته دې خوا نه المارۍ ورغلې ده، دې خوا نه المارۍ ورغلې ده. نو اوس چې دا موږ 6 متره ولیکلو مکمل، له دغه خوا نه باید 80 سنتۍ تر لرې کړو او له دې څخه هم دغلته باید 80 سنتۍ تر لرې کړو. یا مثلا ګوره دغه چې دلته مکمله شپږ ونیوله، دا به له دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې ونیول شي. دا چې 5 متره 5 متره ده که نه، 3 ته یې وخوړلې 4 متره 4 پاتې شوې. دا چې تر دې ځای پورې شو، نو دغه برخه باید له دې ځای څخه تر دغه ځای پورې حساب شي. نو حسابۍ ته تاسو باید ډېر دقیق اوسئ. مثلا دا دی 6 دی، 4 متره 4، 2 متره 80، 2 متره 80. 6 دی، د 4 متره 40، 2 متره 80 او 2 متره 80. دا طول راخیستل کېږي، اوږدوالی البته. دا او راځو د مطبخو. دا ګوره یوه اشپزخانه موجوده ده په دې ویله کې. نور اشپزخانې نه وي موجودې، په دې خاطر موږ نور شیان نه دي اچولي یا نور عددونه نشته. خو د کالیو المارۍ چې دي دا اوس ګورو دلته ځو پسې کالیو المارۍ مثلا لومړی دا ده، دا 5 متره او دا زموږ د ګوره د دغه کوټې سایز یا د دغه ډریس روم چې ورته وایي یا د المارۍ د کالیو د المارۍ کوټه ورته وایي. د دغه 3 متره سایز 3 په 15 ده.
نو 5 مکمل یو دواله راخلو د بل نه شپېته لرې کوو نو څو به شي 2 متره 40 دا د یوې څو شو 15 او 2 متره 40 په همدې ترتیب سره بل کوم ځای کې مثال را سره ده مثلا په دې ځای کې را سره ده دا څومره ده دا 2 متره شل ده دغه کوټه ځکه 1 متر لس 1 متر لس څو کېږي 2 متره شل مثلا موږ دا بل راخسته 2 متره 50 کوم بل ځای کې ده 2 متره 50 دلته ده کوم ځای کې ده دا ده 2 متره 50 د بل ځای نه شپېته لرې کې 1 متر 40 نو په دې ترتیب سره چې څومره 2 متر 50 متر 40 په دې ترتیب سره چې څومره ډریس کوم موجود دي هغه په دې ترتیب سره واچوي تر اخره پورې دا بل اخره ټوټل شوی دی دلته دا د مطبخ والا او دا د ډریس روم والا دا بیرته دي چیرته دلته لینک دی چا سره دی سره د کیمیاتو برخې سره چیرته چې موږ مین قیمت گذاری کوو یا نرخ اچو دلته راځي کوم ځای ته ده خزائن ملابس یا د کالیو المری خزائن مطابخ علوي او سفلي علوي دا معنی چې بره تاسو اشپزخانې ته متوجه اوسئ نو اشپزخانه کې هم ځینې بره المریګانې دي او ځینې ښکته المریګانې دي بره ته علوي وایي ښکته ته سفلي وایي بره عموما هغه ته کړکۍ راځي کړکۍ په برخه کې نه وي موجودي او لا ښکتنۍ چې دي سلنډر راځي ګاز هلته نه وي موجودي نو تاسو به دقیق حسابي کوئ چې بره څومره دي ښکته څومره دي نو ملابس هغه ځای نه راغلل دا عموما په متر مربع باندې د ګوره هغه ځای نه چې کله موږ دغه طول راغی بیا نو موږ د 4 متره جګوالي سره ضرب کړ 4 متره جګوالي سره ولې ضرب کړ ځکه موږ د ویلې ارتفاع 4 متره ده صافي ارتفاع چې 4 متره ده په دې خاطر دا به متر مربع شي بالاخره دا متر مربع کېږي قیمت یې متر مربع باندې اچوو ولې د اشپزخانې المریګانې چې دي هغه په طول باندې دي صرف تنه طول باندې ځکه هغه یو المري ده شپېته سانتۍ پنډوالی لري شپېته سانتۍ ضخامت هم لري نو په طول باندې د هغې نرخ ګذاري کېږي نو دغه طول دی 15 د علوي قیمت دی او د سفلي قیمت دی او دا 600 قیمت چې د چا دی خزائن ملابس یا د دا هم له کوم ځای څخه راخیستې دی دا هم له دغه ځای څخه دلته به لاړ شي کومې برخې ته خزائن ملابس خزائن مطابق به پکې راوګورئ کوم ځای څخه دا خزائن علوي ګوره دا خزائن ملابس اول بره واخلو د دې نرخ ګوره دا دی چې دی 600 مو هملته اچولی دی اوس خزائن مطابق دا دی دی علوي ګوره دا علوي او دا سفلیه علوي او سفلیه دا چې شو 400 800 او د ملابس ولا څو دی 600 شو 600 400 800 نو بالاخره منګه دغه کومه برخه وه د دروازو او کړکیو برخه وه چې څنګه یې حسابوو څنګه یې نرخ پکې اچوو په یوه پروژه کې بالاخره په همدې ترتیب به موږ تاسو روان اوسېږو زه خلاص شو کانکریټ په لومړی ویډیو کې خلاص شوی دی دروازې او کړکۍ په دې برخه کې خلاص شوې که تاسو بیا هم کومه پوښتنې لرئ غواړئ لږ اضافه تشریح غواړئ نو تاسو په کمنټ کې حتما کمنټ کولی شئ یا نور څه غواړئ معلومات غواړئ د انجینري په مربوط معلومات غواړئ زما زړه دی چې د ساحه کې ځینې کارونه دي چې څنګه یو انجینر د ساحې انجینر کارونه چک کولی شي مثلا پلاستر څنګه چک کوي د تابوکو کار څنګه چک کوي حدیدو کار څنګه چک کوي سټیل که نه حدید په عربي کې حدید ورته وایي موږ ورته سیخ ګول ورته وایي څنګه چک کوي یا عموما دغه ساحه څنګه کنټرولوي په دې برخه کې غواړم یوه ویډیو تاسو ته خپاره کړم تر څو هغه انجینران چې خصوصا اماراتو ته راځي دلته نوي وي هغوی لپاره بیا مشکل نه وي د ځینو موادو نومونه غواړم درته تشریح کړم چې دلته ځینې نومونه د هغه ټولز یا انسټرومنټس چې په انجینرۍ کې استعمالیږي لوازم چې موږ تاسو ورته وایو هغه چې په دې به دلته په اماراتو کې یا عموما په انجینرۍ برخه کې یا په ساحه کې استعمالیږي د هغې نومونه درته وښیم نو بالاخره ورو انشاءالله دغه د پښتنو انجینرانو صاحبانو دپاره به موږ دغه څه موږ چې زموږ له وسه څخه پوره دي دغه به کوو له خیره وبښئ چې ډېره وځنډېده دا درېیمه ویډیو دا تقریبا کال ووته نو هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي تر راتلونکي بلې ویډیو چې بیا ستاسو په خدمت کې
حاضرېږم تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تاسو فکر کوئ چې چا دپاره ګټوره ده، د انجینرانو صاحبانو لپاره ګټوره ده، نو شیر یې کړئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ.